سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. تهران په تل ابیب او نور اسرایلي ښارونو د توغندیو نوي بریدونه وکړل. د اسرايل پلازمینه تل ابیب او څو نور ښارونه تېره شپه د ایران د توغندیو د برید د یوې څپې لخوا په نښه شول. دا وروسته له دې چې اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرایل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تېره شپه د جون په 14 اسرایلو ویل د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په 2 پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید وروسته له دې ترسره شو چې اسرایلو پرون د ایران په اټومي او پوځي تاسیساتو پراخ هوایي بریدونه وکړل. د اسرایلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرایلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرایلو په ډیرو سیمو کې د خطر شپېلې وغږول شوې. د اسرایلو اردو زیاته کړه هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او له منځه وړو لپاره عملیات کوي. کله چې تېره شپه د خطر شپېلې وغږول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خپرونه کې په تل ابیب کې یو لویه چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونو وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات یې روښانه نه وه. د اسرایلو پوځ له ملکي وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل.